عبدالرحمن بابا فرمایي وی بادشاهانو که قصرونه کړل آباد، ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد. او وی نوم د کم یوه بادشاه هسې یادیږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. او وی عشق عاشق لره یو هسې پیر استاد دی چې به نه وي بل دا هسې پیر استاد. او وی زه رحمان د زمانې له جوره درومم خپل صاحب لره په داد او په فریاد. او وی یار اشنا چې کبرجن شي مه یې وینه، چې بې پته دروغجن شي مه یې وینه. او که د رور که د عزیز او که د یار وي چې کاسر او بدلمن شي مه یې وینه. که هر څو د دلبري او دلجویي کا نادیده چې دولتمن شي مه یې وینه. او وی که هر څو په صورت روغ وي علی خانه چې په خوی خصلت په من شي مه یې وینه. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی خدای و تا ته دین دنیا په غوره کېښو، تا دنیا کړه په دواړو کې قبوله. او یو ساعت د خدای په ذکر مشغول نشوي، تمام عمر د خپل ځان په غم مشغوله. او وی له خالقه روګردان شوي و مخلوق ته، بیا وزان ته عاقل وایي نامعقوله. نصیحت لکه الک در باندې تریخ دی، د دنیا په شیرینۍ پسې ملوله. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی تر هر ګام لاندې کوې دی د دې دهر، ایښیبو یا هر قدم دی په احتیاط. او وی ودانا وته په دا جهان ښکارېږي، هم جنت او هم دوزخ او هم صراط. او وی لکم ذاته بی دیانته بی نمازه، تمه مه کړه د نیکۍ د یو قرات. او وی غم د ترکو د رحمان هسې چاپېر شه، لکه اوسکڼې جامه په چا خیات.